افغانان او افغانستان لپاره یو ښه او زبردست زیری دا چې څه دی په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. خوست غلام خان بندر نن ورځ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر لار له یو څه یوې نسبتا اوږدې مودې وروسته نن پرانیستل شوه. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او د پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لاره ګڼل کیږي، خو په بېلابېلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتګ او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنې پریکړه کړې چې د غلام خان لاره پرانیستلی کړي. تر دې وړاندې په خوست ولایت کې افغان چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لاره د ګاډو د تګ راتګ په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستلی شي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندي کړې وي بیرته پرانیستې دي. د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزي د غلام خان له لارې د پرانیستو پریکړه تایید کړه او وی ویل دا لار به په اونۍ کې 6 ورځې د سوداګریزو مالونو د کانتینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځ کې خلک د تګ راتګ لپاره اجازه لري چې د دې لارې تګ راتګ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.